السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالله مفتی صاحب څنګه چللی ښه؟ الحمدلله. تاسو څو خبرې کوئ؟ زه عزت الله خبرې کوم. شیخ صاحب څنګه ښه صحت برابر دی؟ صحت مو ښه دی جوړې؟ الحمدلله الحمدلله. جی موږ ته چا ویلي تاسو غټ مفتي یاست او جنازې مونږ طریقه تاسو ته نه درځي؟ غټ مفتي خو جی نه موږ خو وړوکي طالبان یو جی. ځان سره مفتي لیکلی دی، مفتي لیکلی دی، د مفتیانو خادمان مفتي ابو طلحه ځان سره لیکلی دی. مفتي ابو طلحه مې چېرته لیکلی دی؟ خو حضرت صحیح دی. تاسو ته جنازې مونږ درځي، جنازې مونږ به څنګه کوئ؟ نبي سلم به جنازې مونږ څنګه کوو؟ نو شیخ صاحب تا ته جنازې لمونځ نه درسي تر اوسه پورې؟ د جنازې لمانځونه دغسې بغیر د علم او د زده کړې نه کړي؟ ما ته راځي، زه تا باندې اعتراض کوم چې تا ته نه درځي. نو شیطانتوب ولې کوي چې اوس تا ته نه درځي؟ نه، زه وایم چې تا ته نه درځي که نو د یو کس په چا اعتراض وکړي چې لکه ما ته راځي او زه تا ګورم تا ته نه درځي، نو تا به زه اول وګوره. تا غوندې ما ته برطانیې نه تنخوا خو نه راځي، ډالر خو نه راځي چې ته ما ته ګورې. که تا د جنازې مونږ درتله تا ته زه 1,000 روپۍ انعام هم درلېږم. زه ته په ښځې باندې طلاق واچوه چې 1,000 روپۍ انعام درلېږي. زما دې ښځه طلاق یي که تا ته ما درونه لېږلې زه بیان که جنازې مونږ به څنګه کوو؟ اوس دا د جنازې د لمانځه کومه خبره را پوښتنه راکوې؟ جنازې مونږ چې تاسو مقلدین کوئ کنچول یو 15 کیلومتره نیت وکړئ چې نویت و نودي لله تعالی 4 تکبیرات. خبره واوره، تاسو مقلدینه مړه ځان نه دروغ وایې یار، نه سنت دی نه مستحب دی نه څه دی نه څه دی، ځان نه دی ستاسو مولیان دا نه کوي، ستاسو مولیان دا نیت نه کوي. نیت څه ته وایي؟ ته د نیت شریف ستاسو د نیت دا ما چې کوم بیان که ستاسو مولیان او عامیان دا نه وایي دې باندې طلاق واچو چې دا نه وایي. نه وایم، زه خو نه وایم، زه خپله د جومات امام یم، زه خپله جنازې پړو کوم، زه خو نه وایم. نو ته طلاق واچو چې ستاسو عامیان مولیان نه وایي، زه تا باندې ښځه طلاق چې نه چې دا نیت نه وایي. نه وایي که نه، ما ته پته ده په تاریخ ښځه طلاق چې نه وایي. نه که څوک یې په ژبه باندې طلاق ووایي، نیت باللسان ووایي، نو ولې دا څه ناجایز دي که څه؟ نه ته هغه پرېږده، تا مخکې ویلي چې حدیث دی، د مسند احمد حدیث دی. شیخ صاحب وغونته، مسند احمد حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یستقیم ایمان الرجل حتى یستقیم لسانه. انسان ایمان تر هغه وخته صحیح نشي کېدی چې تر څو پورې زړه کې درستوالی نه راغلی. ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه، او زړه تر هغه وخته صحیح نشي کېدلی چې تر څو پورې په ژبه کې درستوالی نه راغلی. نو دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې ژبه ترجمانه د زړه ده. نو که یو سړی په ژبه هم ورسره ووایي، په دې وجې باندې چې د هغې تفکرات اوس کې ذهن کې مختلف تفکرات پراته چې ذهن کې یکسوي راشي، نو دې کې کومه بدي راغلی؟ د قرآن کې حدیث باندې نبی سلام نه پوهېده. خبره واوره، صحیح شو. دلته د قول سدي سره تقوا ذکر کړی دا حدیث د بخاري دی چې د تقوی محل قلب دی. نو د قلب سره د ژبې یو بنیادي تعلق دی. نبی سلام په دغه حدیث او په دې آیت، یعنې نبی سلام په دغه آیت او په دې حدیث نه پوهېده چې هغې جنازې مونځ کاوه او هغه دا نیت نه کاوه. یعنې نبی سلام په دغه آیت او په دې حدیث نه پوهېده. شیخه د سنت تعریف مونږ رسول الله صلی الله علیه ما ته خو څه کنه د سنت تعریف مونږ دا ویل دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر دا د سنت تعریف تاسو غیر مخالف بل طرف ته مزه عمل هم پکړي د شکل ته وګوره ډبو صاحب ګوره دا د اخلاق دی. ګوره ځان ته مفتي او عالم خدا نیت دی ومنو دا نیت دی ومنو دا چې دا نشته دی، نیت دی ومنو دا چې دا نشته دی او د طلاق دی مو اچو ستا خبرې به اوري. خدا دویمه تاسو چې جنازې مونځو کوي تکبیر نه بعد سبحانك اللهم الولي سبحانك اللهم نه باندې دلیل پیش کا سبحانك اللهم نه پرېږده صحیح شو. نیت طرف لاړو هغه خپله ومنو دا هغه خپله ومنو دا. نیت کول دا نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی، که څوک یې وکړي په دې په نیت باندې هغه خبره پرېږده بس هغه لاړه هغه دې خپله ومنودله هغه دې ومنودله لکه ستاسو مولا علي قاري حنفي و چې لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح ولا الضعيف لم يثبت عن هغه ستاسو فتاوا علمګیري کې دي واوره فتاوا علمګیري کې لیکي چې اذا ادخل رجل في ذکر امرئ اذا ادخل رجل واوره
مخکې هم دروغ ویلي چې په حواله کومه او جاهل مفتي واوره ستاسو فتاوا علم دیني ده شیخ صاحب او عزت الله صاحب ګوره خبرې وکړه ما جنازې مون بڅنګ راته جنازې مون بارکه در مې تلفون کړی تا ته جنازې مون نه درځي 1000 روپۍ نعم هم درته ښودلی دی 1000 روپۍ نعم تې نشي ګټلی تا ته ما ویلې نیت شته تا ویلې نیت نشته دی خاصې جدا یو منګه تاسو تکبیر نه بالا سنا لولې تاسو ما درته ویل چې نیت باللسان فرض نه دی واجب نه دی دروغ ولې هغه دی ومنو ده هغه دی ومنو ده هغه د اذا حدث کذب چې خبرې کوي نو دروغ دی ومنو ده چې نبی ګوره کنځل مکولې شي خلکو ته ټلیفون وکړي وایي چې هغه ومنو ده چې دا بسم الله باندې زیر ولې راغلی هغه به تاسو ورسته خو تاسو به ول د جنازې مون طریقه درخې جنازې مون کې د تکبیر نه زما نمبر دې بلاک کړی دی سره بل نمبر نه راکړی دی ستا جنازې مون ګوره تا 1000 روپۍ نه هم مې درکړې 1000 روپۍ نه هم مې ته خودلې چې تا د جنازې مون نه درځي ریکارډینګ شروع دی تا ته ما ویل چې نیت چې تاسو وای تاسو دا نیت چې دا خپل ویل چې دا نشته خاط تکبیر نه بعد تاسو سبحانك اللهم وای په دې کې ترحمت جل ثناؤک د الفاظ وای دا په حدیثو کې ثابت کړه دا نشته شیخه دروغ وای قسم بالله دا یو کتاب هم نه لیکلی کوم شي نشته دی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا په حدیث متواتره او سره ثابت دي چې پیغمبر یو حدیث په پیش کا یو حدیث دی ابو داود حدیث دی ابن ماجه حدیث مصنف حدیث متن بیان کا یو حدیث دی په پیش کا هغه نه پس به دعا استفتاح ولا سبحانك اللهم وبحمدك تا تزما طرف نه 1000 روپۍ نور انعام شي حدیث سند بیان کا متن بیان کا 1000 روپۍ تعالی پر نور شي کاذبه کدا حدیث دی بیان کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم د دعا او جنازې مانځ کې د تکبیر نه بعد دعا استفتاح ولسته سند بیان کړ سند بیان کړ متن بیان کړ سند بیان کړ متن بیان کړ دروغ جنا ګوره خبرې ټول خره ګوري استا ټول دیوبندیانو د زما چیلنج تاسو جنازې مون نه دیزدا اول دیو منو دل چې تاسو نیت نشته په تلفظ چې کوي هغه نشته دویم تاسو زویم د اول تکبیر نه وروسته اختلافي مسله دا هغه ته ولې ناراضي د اول تکبیر نه وروسته فرض کوي دي سړي کار توخه تاسو خلکو ته خیمه چې تاسو مون نه درځي تاسو مون نه درځي او بلاره تاسو ګور مون نه درځي بعد یو تقریر دی کړه وډبډبو اوس आवाज هم بند شو لکه چې په دومره خرابه کړی چې به د आवाज هم بند شي ګور اول تکبیر نه وروسته تاسو سبحانك اللهم الولي په دې حدیث پیش کشابه تاسو وایي په مازه کې اول سورۃ فاتحه لولو سورۃ فاتحه ویل فرض کا واجب دي دار توخیا دا نبی صلی الله علیه وسلم لستلی او دینه بغیر مون نکی دینه بغیر موز نکیږي جنازه موز دینه بغیر نکیږي واو جنازه موز دینه بغیر نکیږي بالکل نکیږي یو حدیث هو یا یو حدیث هو یا زوایم اول ما تاسو دا موضوع ده لا یو حدیث هو یا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب من نکیږي امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې هاذا لمن يصلي وحده او دا هغه چا د فرض چې څوک منفرد وي جاهله ته امام ترمذی نه خپويږي خبر اور جاهله اوس بیرته یعنی عینین قولی نقل کړی چې دا غاښ کې فرض جاهله جواب وسوره دغه حدیث جاهله دا حدیث امام دارقطنی نقل کړی د عباده بن صامت نه راوی د حدیث عباده ده راوی د حدیث چې ده مکحول شامی والحویمات ضعیفان والحدیث وای ثم ضعیف وای او د ضعیفان والحدیث وای السلام علیکم لا مفتی صاحب زما ستا موضوع شروع وته تمامویلی چې تا عزت الله صاحب ته نمبر بیا ولې بند کی یار کوم به ستا ته څوک چې ستا نمبر بند اورز مې ز په هسپتال کې وم الله بند نه دا څه دا اوس سره خبرې کولې به نمبر بند کړو نمبر نه بدلو مخه تا ته ما فون کړی دی بدل شو دا اوس ډبل نمبر نه ګنتی را کړی دا دو نمبر لرم مخه دو نمبر لرم بل نه ګنتی دا درته وایم کنه چې خبره جاری ساته بیا منس کې بندوا ما کنه موږ نه بند کړی تا ته ما فون کړی دی چې ستا جنازي مونږ نه دی دا تاویل زماز درې ما چګه مو کنه ګوره خبره اورا ما خبره وکي تاسو کوی ولې نشو زبېم نه وهم تاسو په ګلا خراب کړی دا
دومره زیات سټلې دي. ګوره خبرې واوره، ګوره تا ته ما ټلیفون کړی. خبرې ولې واورې؟ د ستا ول فضولیاتو به څوک واوري؟ ګوره زه وایم چې ستا جنازې مونږ نه دی. يا شيخ عندنا يجوز للرجل أن يقرأ سورة الفاتحة. عندنا يا جاهل أحمق خبرو باندې دوه ټکي باندې پوهېږي نه. ستا مفتي عندنا يجوز أن يقرأ الرجل في صلاة الجنازة سورة الفاتحة. محترم ورونو ګوره دا هغه مفتي دی چې خلکو ته ټلیفون کې پورني شي. شیخ عبدالله ته پرون ټلیفون کړی و. مکار انسان دی، هغه ډېر مکبر انسان دی. دا شیخ جوړ کړی دی حکومت کې سورة فاتحه متعلق ټلیفون کړی و چې تا ته سورة فاتحه لولې دا فرض ده که سنت ده. ګوره دې مفتي ته جنازې مونږ نه ورځي. زما چلنج دی ټول دیوبندیان ته واورئ. ګوره محترمو دیوبندیانو دا مفتي دی. ګوره ما ته اول پوښتنه وکړه چې تاسو د جنازې نیت کوئ؟ دا مونږ نه کوو. هغه باندې طلاق هم واچو. تاسو خپله ګوره نیتونه کوئ. دا مفتي تاسو ته وایي بالکل. ما درته وکړه په ما د ښځه طلاق یې تا نه ما پوښتنه وکړه چې تا د تاسو دا نیت ولې تا نه مونږ یې نه لولو. دا نشته دی. ما درته وویله چې په ژبې سره نیت کول دغه نشته دی. تا ما ته اول نیت بیان کړه، په خوله مې درته وویل چې نویت والموت لله تعالی ټول دې کار یې شوی دی. محترم ورونو بله مسله چې ما پوښتنه وکړه محترم بله پوښتنه چې ما دا وکړه محترم ورونو ګوره کنځلې واورئ. محترم ورونو ګوره رحیم الله ملګري دی. تاسو دغه کنځلې اورېدلې ما سره چې کړي دا دغه ملګري دي ټول اورئ. دا ښه دې نه بله پوښتنه دا مو وکړه. تاسو په امت کې انتشار جوړوئ، اختلاف جوړوئ. دا حال دي چې محترم ورونو ګوره تاسو وایئ چې امام ابو حنیفه باندې د لعنت وي، امام ابو حنیفه د روغجن و، امام ابو حنیفه محترم ورونو ګوره جنازې مونږ دې ته نه ورځي. ګوره محترم ورونو جنازې مونږ نه ورځي. جنازې مونږ نه ورځي. ګوره محترم ورونو دغه چې د بسم الله باندې درځي. جنازې مونږ ریکارډ ما سره پروت جنازې مونږ چې د ښځې شرمګاه سټل دا جایز دي. دا خو ستاسو تاسو فتاوا عالمګیري لیکلي په دریم جلد فتاوا عالمګیري کې عبارت یو وایه تا ته زه عبارت العلماء دا ځان سره به عبارت یو وایه یو من خطا ته امین الله کونړي وایي په امین الفتوا کې چې سنت نه ثابت دي ښځې شرمګاه سټل. دا خو ستاسو فتاوا عالمګیري شریفي لیکلي. ګوره ستاسو فتاوا عبارت وایي، اصل کتاب عبارت به وایي. اصل کتاب عبارت ته یو منظر اخلم یو من خدا ته ځان سره حفظ پرابلم عمل شروع کړه. دوه درې ناشنا کارونه ستاسو فتاوا عالمګیري کړي. اوس مثال ته مفتي طلحه صاحب ناستې بدور الاهله خبرې مه کوه. اوس خبره نزل الابرار د نه دي کتلې وحید زمان ولا فتاوا نذیر حسین دلوی ولا د نه دي کتلې عالمګیري دي لیکي چې رضا صاحب کې نجات هغه وایي چې نبیانو هم زنا کړی د الحق سری چې اول خبره وسوره کنه ولې به حیا چې خبره ته مونږ ویلې چې ستا کتاب ولیکلې ده. اوس یو ډیر د حیا نه ډکه او د بسم الله باندې درځي مړه د بسم الله با خورته وګیا شیخ تاسو فتاوا عالمګیري ده. زیر ولې راغله ده فتاوا عالمګیري ده. دریم جلد عبارت واوره فتاوا عالمګیري دریم جلد او 302 صفحه سودا بزن سره واخلې دې باندې به عمل شروع کی. ځکه تاسو مقلدین وایي چې موږ تقلید واجب دی. 302 صفحه کې لیکي وایي چې اذا ادخل رجل ذكر في فم امرأة قد قيل يكره وقد قيل بخلافه. وایي بعض وایي چې دا کار سینه دی، وایي بعض خلاف کې چې نه دا کار سینه شروع کوي. ترجمه ولې کوي دروغ ظالم بچیا. ګوره دا ستاسو کتاب دی. دا ستاسو ذکر کولول مې ستا کتاب نه ترجمه ده. تاسو کتاب نه مې ثابت کړ چې ذکر خپلول جایز دي. ګوره بله خبره ته ثابته کوم. ګوره فتاوا عالمګیري دا اول جلد کې لیکي چې اذا اصابت النجاسه ببعض اعضائه. اوس مثال ته ابو طلحه صاحب په بیت الخلا کې ناستې سي فقه حنفي خدا وایي چې دا حرام دي. او ډبو صاحب دستا ما سره ویډیو پرته ده تاسو کې ویلي دي چې جایز بیت الخلا کې ناستې مثال ته بیت الخلا کې ناستې ستا فقه حنفي بیت الخلا کې خو وته ناس وي. ګوره تاسو فقه حنفي عبارت خیمه چې ګوره داسې ناشنا خبرې کړي. مثال ته په بیت الخلا کې ناستې واذا اصابت النجاسه ببعض اعضائه لو ادخل الرجل د دې جواب محترم ورونه د دې جواب مرته وکړو چې دا عبارت د دوی کتاب دی. بیرته راشو خپلې موضوع ته عالمګیري ولا وایي چې یکره مکروه تحریمي دی او مکروه تحریمي عملا حرام وي چې دا حرام دی او خپلې موضوع ته کتاب کې ویلي دي چې جایز دي د ښځې شرمګاه ساتل. خپلې موضوع ته بیرته راغلو چې دې مفتي ته جنازې مونږ نه ورځي. اول سوال مې ته دا وکړ
نه تاسو کا کنه ته سبحانك اللهم الولي ته سبحانك اللهم الولي ترحمت ورعدغه جل ثناؤك دا پکې الولي چا ویلي دي زمونږ فقه حنفي یو مفتبهي مسله قول وشه چې هغه کې دا راغلي چې ترحمت ورحمت او دا بارکت او تبارک د سيزونه پکې شته بالکل حواله راکا ستا خبر ستا عوام او رجاله کدا مفتي چې په تکي کړه قسم بالله ما په ژوندۍ کې سبحانك اللهم ويلو باندې یو حدیث پیش کړه سبحانك اللهم ويلو باندې سبحانك الله بسم الله باندې زیر ولې راغلی دی د بسم الله باندې زیر ولې راغلی دی موضوع چې جنازي موضوع د 1000 روپۍ نه هم د محترم بسم الله باندې زیر ولې راغلی دی اوس لمګيري ته پالمګيري او د هغه من الله کو نړی وای الحق صحیح دی او 317 باندې چمبيالي والسلام زنا کړی دا هغه شماته چیلنج راکړه چې جنازي مون ماته حدیث نه ثابت کړه ته وای چې 1000 روپۍ زر کوم په مالي خزه طلاق یې در لګم زه ما غوته ته چیلنج درکته شرمېږي نه اوس په دې یو حدیث پیش نکړه ولې وای جنازي مشکل کوم مسله نه پوښتنه کوي سبحانك اللهم ما دلیل پیش کړه حدیث دا ابن ماجه ده حدیث دا ترمذی ده حدیث دا ابو داود ده سند متن ما تقول سكنه زه حدیث درته وایم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت براء ابن عازب رضی مختلف صحاباونه راغلي دي یو نه نقل چې په جنازه کې وقوفه د حدیثونو انکار کوي دا منکر حدیث دی وای بیا وقوف رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هم مستر کو لو سبحانك اللهم اس دعاء استفتاح به ویلا مونږ سٹارټ کوو مونږ جنازه نه مونږ سٹارټ کوو ګوندلی تاسو مقالات ګوندلی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سٹارټ کوو محمد یحمد تاسو مقالات ګوندلی ولا د ارشاد الحق سری استاد محمد ګوندلی کې لیکي چې سبحانك اللهم ویل په جنازه مانځ کې داول تکبیر نه بعد دغه بهتر دی ګوندلی دیم په دغه کې واچو په بڑا بیرسین کې واچو مونږ دې واچو ګوره تا ما ویلې ګوره مفتی د جوړ مفتی واورا تا دلیل جواب واورا ګوره د دې مفتی دلیل د محترم ورونو یو کس دی هغه وایي چې زه وایي چې جنازې مانځ کې وایي زه په جنازې مانځ کې رکوع سجده کوم ولې وایي نبی سلام نه په مانځ کې ثابت دي نه په جنازې کې نه دي ثابت په جنازې کې تا ته مې د دې مفتی دلیل د محترم ورونو حدیث چې دا کوم حدیث چې دا عائشہ لنا پیش کړي کوم حدیث جواب اورا جواب اورا استاد حدیث جواب اورا کنځي کوا تاسو کارم داله مو خو اهل دې چې مو کنځي نه کو الله فضل دې ویل چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب چې رسول الله وایي چې سوره فاتحه ما پرېدا ما بس رکوع بغیر موز نه کیږي چې نه بغیر موز نه کیږي نو تاسو اورید جنازه مانځ کې سر یو حدیث نشته زه دې یو بل چیلنج ورکوم چې د وتر مون نه ده د وتر مون نه ده دوی چې دا کومه طریقې سره وتر مون کې چې درې رکعاته کوي ګوره محترم ورونو چیلنج واوري زما طرف نه ته 1 لک روپۍ انعام دی زما طرف نه ته 1 لک روپۍ انعام دی چې دا چې کوم وتر مون کې کنه دې طریقې باندې ګوره محترم ورونو درې رکعاته کوي په دویم رکعت کې تشهود تکینی بیا په دریم رکعت کې الله اکبر وي غوږو ته لاسنو ویسي او اللهم انا نستعينك الولي کده په یو حدیث کې په موضوعي حدیث کې ثابت کې زما طرف نه 1 لک روپۍ نام دي دا وای حدیث بیان کې شیخ صاحب حدیث بیان شیخ صاحب ماته غوښونڅه لا اله الا الله محمد رسول الله د دې ټولو جوابونه زه درکوم صرف ته د دې جواب راکړه چې د بسم الله باندې زیر ولې بالکل هغه جواب درکو ټلیفون ما کړی زما سوالو جوابونه چې ته وکې زما طرف نه صرف د بسم الله بارته زما سوالو جواب چې تا کله وکړو تاسو ول بیا په ما قرض دی هغه جواب زکوم جواب درکو زما یو سوال جواب جنازي مونږ محترم ورونو تاسو ګوري دی مفتی ته جنازي مونږ نه ورځي د وتر مونږ نه ورځي ګوري 1 لک روپۍ نام 2 لک روپۍ نام 2 لک روپۍ نام چلو 2 لک چلو سلور رکا بسم الله باندې ګوره دا مفتی دی په مدرسه کې ناستي خلکو ته دین ورخوي ما جنازي مونږ چلای ورکوم چې نه دې 1000 روپۍ په غي نام ورکول 1 لک روپۍ نام په وتر باندې کې دا جنازي د روغ وای چې د نازل مونږ نه دي د روغ وای چې شرمېږي یا نه درځي د روغ بخاری نه دی چې د منافق درې نخري اذا حدث ژوند ته زما چیلنج دی تاسو مړو ژوند ته زما چیلنج دی جنازي مون ته یو حدیث پیش کا عزت الله صاحب عزت الله
د ستاته مې د هرې خبرې جواب درکړ خو ته خو ډبډبو رندني د بسم الله بالاندې زیر ولې راغلی د دې جواب راکړي ما پوښتنه وکړه محترم ورونو چې جنازي منتشره کوي نو وایي لله تعالی اربع تکبیرات الصلاه محترم ورونو واورئ دا مفتي دی ګوره د جنازي منتشره کې مې چیلنج ورکړ ګرامي قدر سامعینو د تاسو واورئ چې دا د غیر جنازي منورزي د وتر منورزي محترم ورونو ګوره محترم ورونو دا د مفتي واورئ د حقیقت کنه ګوره بیا دا خلکو ته ټلیفونونه هم کوي بیا ټلیفونونه هم خلکو ته کوي بل موضوع چې پیغمبر علیه السلام نه بعد نور نبیان راځي چې بل موضوع بل موضوع مفتي صاحب بل موضوع سامعینو مسلمانانو ورونو د دې خلکو نه تاسو ځانونه وساتئ بل مفتي صاحب خبره وره ګوره بل موضوع حدیث د مشکات شریف چې رسول الله فرمایي چې اخر زمانه کې ولې تختی حدیثونه حدیثونه به درته بیانوي چې هغه باندې تاسو اورېدلي بل موضوع ګوره مفتي صاحب هغه بخپل هم ګمراه او تاسو به هم ګوره کوي خو پیغمبر فرمایي چې دینه ورونه مفتي صاحب خبره وره ګوره زه یو بل موضوع چې عزت الله د ابو ته ما ویل چې 3 لک روپۍ انعام درکوم خو د بسم الله بار ته وکیا خو نو مفتي صاحب یو بل موضوع تاسو رسول امام ابو حنیفه دی رسول یې په هغه باندې ایمان نه وړي ان لله و انا الیه راجعون مونږ دا وایو چې یو امام ابو حنیفه نه چې خپل امام ابو حنیفه هم جمع شي د یو ادنا صحابي درجه ته نشي رسیدای صحیح شو کنه ماشاءالله ابو طلحه صاحب ډېر ولو ته هم نشي سمېدای صحیح شو ډېر خبر دی کوم ماشاءالله صحیح شو ګوره انسانیت دی ته وایي امام ابو حنیفه خو ډېر اوچت د زمامه ته هم نشي رسیدای صحیح شو خبره وره صحیح شو کنځل تاسو عادت دی ګوستا خسته خبره وکړه خبره وره دی د بسم الله الرحمن الرحیم خبره وره خسته خبره دی وکړه ګوره خیر دې د تاسو د پاره زور ته وایم چې بسم الله بالاندې زیر ولې راغلی مفتي صاحب ګوره زه درته دا ثابتوم چې ستا رسول ابو حنیفه دی دا زه ثابته کړم ګوره چې د بسم الله بالاندې زیر ولې راغلی دا که زه ثابته ابو حنیفه رحمه الله تقلید ځکه کوم چې امام علامه عینی کړی امام دار قطنی مقلد امام قرطبی مقلد امام الدین علامه سخوی مقلد دا ټول مقلدینو کتابی گمراهی غیر مقلدینو نه ټول کبیرین او دا که ثابته کوم چې ستا رسول ابو حنیفه دا ثابته کوم بیا به توبه وباسي دا ثابتوم دا ثابته ثابت پیغمبر ابو حنیفه دی ګوره زه دا ثابتوم چې ټول خبره باندې عزت لړ ابو صاحب دا جواب راکړي چې بسم الله بالا ګوره زه دا ګوره کده نبی اسلام یو حدیث راشي نبی اسلام یو حدیث راشي ګوره ابو طلحه یو طرف ته نبی اسلام حدیث راشي یو طرف ته نبی خبره واوره خلک پوهیږي چې تیارېدلې ګوره یارېدلې دا خبرې چې تکیه دا یری خبرې پوهیږي ګوره خبرې نه اوري دا الف با پښتنه نه کوو دی ماته وایي چې الیاذ بالله چاته چې الف با تا نه ورځي هغه بل چاته تانه ورګي چې تیارېدلې شرم چې په سړی کې نه یو عزت الله ډبډب کوي درې موضوع به اخرنۍ موضوع دا تاسو ما ویل چې تاسو امام ابو حنیفه ته د رسول درجه ورکړه دا ته ثابتوم دا ته ثابتوم ما درته ویل چې دا ثابته کوم چې تاسو امام ابو حنیفه ته رسول درجه ورکوي دا خبره اوري کني اوري دا ثابته کوم خبره وره ګوره تاسو ما ته غوښتل محترم ورونه دوه موضوعات اخرنی موضوع کې وتختید اخري موضوع کې وګ نه دي الحمدلله دا یو نه هم نه تختید د دلایل په میدان کې تاسو زمونږ ته مخې تام نشي جنازي مانځ کې سبحان باندې دلیل پیش کا سبحان باندې حدیث پیش کا ما حدیث دا ابو داود درته پیش کړم ابو داود حدیث چې دا فرض مانځ چې مثال 15 وخت مونږ ما درته ویل چې زه